دا عشق لارزی ترخ پلنی دا الله انبیاء الله پاک په دې شانو امر کړی دي چې موږ تاسو برداشت نشو کولای. ولی هغه د الله انبیاء دي، انبیاء په داغونه غټه ابتلا کې راګري شي. تر هغه ورسته لکه الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد البلاء علی الانبیاء، سخت بلاګانی او سخت تکلیفونه دا خاص پر انبیاء راځي. ثم الاولیاء، ورسته پر اولیاء باندې سخت تکلیفونه او مشکلات راځي. دا الله پاک دوستی موت نه ده، تکلیفونه بدر باندې راځي، مشکلات بدر باندې راځي تر هغه زمانه پورې چې ته د الله رب الجلال وحدانیت پیژنې، ته د الله رب الجلال مینه خاص او خاص د الله رب الجلال مینه په زړه کې راولې. تر هغه زمانه پورې ستا په زړه کې او په بدن کې، په اولادو کې، په قریبانو کې دا ټول هغه کسانان چې د الله رب الجلال د لارې راګرځي. دا ابتلا او امتحان بدر باندې راځي. ثم الامثل بالامثل، څومره چې خدای ته نږدې کېږي هغونه به ابتلا او امتحان ګالي، څومره چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې کېږي هغونه به ابتلا او امتحان ګالي. نو د الله په خاطر باندې که موږ تاسو صبر وکړو، که د الله په خاطر عاجزي وکړو، که د الله په خاطر باندې موږ تاسو هر د تکبر څخه ځان راګیر کو. خدا تکبر واوري، تکبر د سینه دی چې عام مسلمانانو د لپاره یو رقم تکبر دی د خاص یا د ملنګو او د عام سړي تکبر فرق لري. په یو ځای کې ملنګ خپل ځان نفس تزکیه کړی وي، خو درې ځای او څلور ځای بیا ځان خراب کړی وي. د شیطان دا عادت وي چې په کم ځای کې تا د شیطان په کول ونه کړه، هغه جمپ درته پرېږدي، درې ځایه نور جمپونه درته ګیر کړي. ته ماښام صلات تهجد وکړې، سهار خوشحاله یې صلات تهجد مې کړي دي، ته بیا تر ماښامه تجربه وکړې چې ته څو ځایه خوښ کړې. خدا دې په یو ځای کې د شیطان په کول ونه کړه، تهجد خو دې وکړه، خو څلور ځای دې بیا غلطي پکښې وکړه. کور ته دې جنګ کړی، خپل اولاد سره دې جنګ کړی، د کلیوال سره دې جنګ کړی، او عالم او ولی الله ته دې بد نسبت کړی. د دې تهجد به تا ته څه ګټه رسېدلې؟ څوک چې د شیطان سره دښمني کوي، الله رب الجلال فرمایي فاتخذ عدوا، شیطان په دښمني واخه، هر جنب ته به د شیطان متوجه چې ته ودرېږه د دې جنب څخه خطا سوم بل ځای بیا راته نیولی، هر جنب ته به د شیطان متوجه، هر کار ته به کوم کار چې د شیطان ولکوي هغه ته به ته متوجه. الله رب الجلال دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. پر روانه او ته کې به د صبر پر موضوع باندې تاسو ته داسې خلاصه فلار درکوم چې کوم څوک ځان ته ملنګ وایي، ځان ته صوفي وایي، هغه په دغه طریقه باندې صبر کوي. لکه تېره هفته کې چې درته وویل چې کوم څوک ځان ته ملنګ او صوفي وایي، عاجزي به دغه رقم کوي، بیا یې عاجزي ده. او صرف د عوامو په سترګو کې عاجزي چې ته وایي، عاجزي د زړه شی ده، دا د زړه څخه باره اثر پر اندامو وکړي، او چې په زړه کې د عاجزۍ په اندامو باندې چې څومره عاجزي وکړي ګټه به نه وي. الله پاک دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله رب الجلال پسرا انگار ستاد لقا